تاسو کله داسې سړی لیدلی چې د ورځې اوسپنه ایلې کوي او د شپې زړونه؟ نه هغه ساینسدانو، نه عالمو، نه کمانډرو، بس یو عام سا لوهارو. خو کله به یې چې ویل کول نو خاموشي په چغو اوچتېده. هغه د افغانستان مشرقي علاقې سره جلال آباد سره خوا کې یو کلی چې نوم یې مطیع الله تراب. د ورځې به په لاس کې اوزار، د شپې به په لاس کې کاغذ. د ورځې به اوسپنې له شکل ورکو او د شپې به سوج له. د هغه څه دفتر نه وي، پاټیانې نه وي، نه میکو، بس یو د اوسپنې بټۍ وه او یو سوځېدلی زړه و. په ملک کې هر طرف جنګ و چې یو طرف ته طالبان او دویم طرف ته امریکایان او په منځ کې سوځېدلی افغانستان. نو مطیع الله تراب خاموشه پاتې نه شو. هغه وویل دغه جنګ زما نه دی، زه نه طالب یم نه امریکنی نه د چا سپی. زه خو بس یو پلار یم چې غواړم چې زما بچی سکول ته لاړ شي، نه قبرستان ته. دغه جمله د اور په شانتې خوره شوه او په موبایلونو کې ریکارډ شوه. چا په خپلو اوښکو کې او بیا مطیع الله تراب یو لوښار پاتې نه شو. هغه د قوم عوام اواز جوړ شو. حکومت ویل دا باغي دی، طالبانو ویل دا کافر دی، امریکایانو ویل دا خطرناک. خو مطیع الله تراب صرف دومره ویل زه صرف رښتینې وایم. که رښتینې ویل بغاوت وي نو زه باغي یم. کله د مطیع الله تراب د خاموشۍ کوشش وشوې، دمکیانې خم میلاو شوې. چا وویل ژبه دې بنده کړه، دننه به یې کټ کړو. مطیع الله تراب جواب ورکړو که ژبه مې پاتې نه شوي نو په سترګو به لیکل کوم، سترګې مې نه وي نو د زړه نه به چغې ووایم، خو کله به دروغ ونه وایم. نن هغه زموږ په منځ کې نشته، الله ته خپل روح وسپارو او د دې دنیا نه لاړې، خو شاعري به تل ژوندی وي. هغه د خپل بټۍ سکارو، د سیاست نه لرې او د چا ایجنټ نه و. نه هغه کرسۍ غوښته نه شهرت غوښتو، بس یو څیز یې غوښتو چې هغه انصاف و. که تاسو چېرته جنګ کتلی وي، که خبرونو کې اورېدلی وي، دغه واورئ. د ټولو نه غټ ټوپک کله ناکله صرف یو جمله وي او هغه تراب هغه زر پیرې ویلي. مطیع الله تراب چې مونږ سره نشته دی، مونږ ته دغه کلامونه، شعر، اشعار دغه یادوي، یادونه کوي که یو عام لوهار چې کله رښتینې ویل شروع کړي نو د سوپر پاور غوندې طاقت هم بیا په ځای ټینګېدلی نشي. مطیع الله تراب دې الله وبخي. او دغه د مطیع الله تراب معلوماتو چې سره مشر یو لوهار، یو غریب، یو د زړه نه غټ انسان د خپل قوم اواز اوچتوي، خپل قوم دپاره راپاڅي او صرف د انصاف خواهشمند وي او د خپل قوم اواز جوړیږي. چې مطیع الله تراب موږ سره اوس نشته، یو داسې سرمایه زموږ نه لاړه، یو داسې شاعر بل به پیدا نشي. الله دې جنتونه ورکړي، الله دې کورنۍ ته زړه صبر ورکړي.